اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله. فأهل أنت أن تعبد، وأهل أنت أن تحمد، وأنت على كل شيء قدير. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة القرآن، ولك الحمد على نعمة الصيام، ولك الحمد على نعمة المال والأهل والمعافاة. لك الحمد كثيرا كما تعطي كثيرا. لك الحمد كثيرا كما تعطي كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. يا الله يا الله، ددي تفسير د ختم بدي موقع باندې یا الله د روجي بخلا یا الله ستا په کور کې راجمع شویو، یا الله تا ګوا کو چې ستا د راضي کولو دپاره راجمع شویو. یا الله ستا د راضي کولو دپاره موږ ستا کتاب لوستلی دی. یا الله ستا د راضي کولو دپاره موږ دلته دا وخت تیر کړی دی. یا الله ستا د راضي کولو دپاره موږ روجه نیولې ده. یا الله ستا د راضي کولو دپاره موږ تا ته لاسونه نیولي دي. یا الله په موږ باندې خپل خاص رحم وکړه. یا الله په موږ باندې رحم وکړه. یا الله په موږ باندې رحم وکړه. یا الله په موږ باندې داسې رحم وکړه چې د بل چا رحم ته محتاج نه یو. یا الله په موږ باندې داسې رحم وکړه چې د بل چا رحم ته محتاج نه یو. یا الله زموږ دا روجي زموږ نه قبولې کړه. یا الله زموږ دا روجي زموږ نه قبولې کړه. یا الله زموږ تراویح او منځونه زموږ نه قبول کړه. یا الله زموږ تراویح او منځونه زموږ نه قبول کړه. یا الله دا روجه په موږ باندې بیا بیا راوله. یا الله دا روجه په موږ باندې بیا بیا راوله. یا الله دا روجه بیا موږ باندې داسې حال کې راوله چې موږ په روغ صحت سره یو. یا الله موږ په هغه خلکو کې شمار کا چې دا روجې خاص ستا د راضي کولو دپاره نیولي. یا الله یا الله که په دې کې زموږ نه څه کمی کوتاهی شوی هغه موږ ته معاف کا. یا الله په دې میاشت کې چې زموږ نه څه کمی شوی دی هغه موږ ته معاف کا. یا الله زموږ نه چې څه کمی شوی دی یا الله موږ ته معاف کا. یا الله موږ په هغه بندګانو کې شمار کا چې د لیلة القدر چې د قدر په شپه باندې ستا بندګي کړې ده. یا الله یا الله موږ په هغه بندګانو کې شمار کا. یا الله موږ په هغه بندګانو کې شمار کا. یا الله د قرآن دا تفسیر او دا دوره زموږ نه قبوله کا. یا الله دا دوره زموږ نه قبوله کا. یا الله دا دوره زموږ نه قبوله کا. یا الله که زما نه پکې څه کمی زیاتې شوی یا الله ما ته معاف کا. یا الله ما ته معاف کا. یا الله ما ته معاف کا. یا الله دا قرآن زموږ د زړونو رڼا وګرځوه. یا الله دا قرآن زموږ د زړونو رڼا وګرځوه. یا الله د دې قرآن د لاسه موږ ته په آخرت کې تاجونه په سر کا. یا الله د دې د لاسه موږ په دنیا او په آخرت کې عزتمن کا. یا الله موږ له په قرآن باندې د عمل کولو توفیق راکا. یا الله دا قرآن زموږ دپاره سپارش کوونکی وګرځوه. یا الله دا قرآن زموږ دپاره امام وګرځوه. یا الله منګ راجمع شوي ستا په کور کې ناستو ستا کتاب هم لوستو. یا الله دا خپل نیک عمل تا ته وسیله کوو. یا الله موږ د اور نه آزاد کا. یا الله موږ د اور نه آزاد کا. یا الله موږ د اور نه آزاد کا. یا الله ستا د پیغمبر نه مو اورېدلي دي
چې ته هره شپه بندګان د اور نه ازادې په دې میاشت کې. یا الله موږ پکې آزاد کا، یا الله موږ پکې آزاد کا، یا الله موږ د اور نه آزاد کا، یا الله زمونږ مور او پلار د اور نه آزاد کا، یا الله زمونږ مور او پلار د اور نه آزاد کا، یا الله زمونږ مور او پلار د اور نه آزاد کا، یا الله زمونږ ښځې د اور نه آزادې کا، یا الله زمونږ بچي د اور نه آزاد کا، یا الله زمونږ مشران او کشران د اور نه آزاد کا، یا الله زمونږ استادان او علما د اور نه آزاد کا، یا الله ټول مسلمانان د اور نه آزاد کا. یا الله بیمارانو له روغ صحت ورکا، یا الله بیمارانو له روغ صحت ورکا، یا الله څوک چې هم ناجوړه دي ته وله روغ صحت ورکا، یا الله روغ صحت وله ورکا، یا الله بچا چې قرضې دي قرضې وله ختمې کا، یا الله بچا چې قرضې دي قرضې وله ختمې کا، یا الله بچا چې قرضې دي قرضې وله ختمې کا، یا الله چاته چې څه مشکل دی هغه وله حل کا، یا الله د چا چې څه حاجت دی پوری کا، یا الله په مسافرو باندې خپل خاص رحم وکړه، یا الله مسافرو باندې خپل خاص رحم وکړه، یا الله د هغوی د کورونو حفاظت وکړه، یا الله د هغوی د کورونو حفاظت وکړه، یا الله د هغوی د بیبیانو د لوڼو د خویندو حفاظت وکړه، یا الله هغوی له حلاله پراخه روزي ورکړه، یا الله کورونو ته په حیا او په عزت سره په ډکو منګولو واپس کا، یا الله موږ ټولو ته حلاله پراخه روزي راکړه، یا الله موږ ته حلاله پراخه روزي راکړه، یا الله موږ د حرامو نه وساته، یا الله موږ د حرامو نه وساته، یا الله موږ د هرې ګناه نه وساته، یا الله موږ د هرې فحاشۍ نه وساته، یا الله موږ د شرک او د کفر او د بدعاتو او خرافاتو نه وساته، یا الله ته زړونه اړې راړې، یا الله زمونږ زړه په اسلام باندې مضبوط کا، یا الله زمونږ زړونه په اسلام باندې مضبوط کا، یا الله زمونږ زړونه په اسلام باندې مضبوط کا، یا الله د دې دین نه زمونږ د زړونه مه کږوه، یا الله د دې دین نه زمونږ د زړونه مه کږوه، یا الله موږ له مرګ په داسې وخت کې راوله چې ته زمونږ نه راځي، یا الله موږ له مرګ په داسې وخت کې راوله چې ته زمونږ نه راځي، یا الله موږ له مرګ په داسې وخت کې راوله چې ته زمونږ نه راځي، یا الله موږ له مرګ په داسې وخت کې راوله چې موږ په قرآن او حدیث باندې مضبوط ولاړ یو، یا الله اخرنۍ خبره د دنیا نه زمونږ لا اله الا الله وګرځوه، یا الله اخرنۍ خبره د دنیا نه زمونږ لا اله الا الله وګرځوه، یا الله زمونږ مړي وبخه، یا الله زمونږ مړي وبخه، یا الله د هغوی قبرونه د جنت باغچې کا، یا الله د هغوی قبرونه د جنت باغچې کا، یا الله د هغوی حساب اسان کا، یا الله هغوی ته عملنامه په ښه لاس ورکه، او یا الله کله چې دغه حال په موږ باندې راشي نو په موږ باندې هم رحم وکړه، یا الله کله چې موږ په قبر کې تا ته کښېني په موږ باندې خپل خاص رحم وکړه. یا الله کله چې دا دنیا والا موږ تا ته یوازې کېږي په موږ باندې رحم وکړه، یا الله په موږ باندې رحم وکړه، یا الله موږ په قبرونو کې مه یوازې کوه، یا الله موږ په قبرونو کې مه یوازې کوه، یا الله زمونږ حساب کتاب اسان کړه، یا الله موږ ته عملنامه په ښه لاس کې راکړه، یا الله موږ په پولیسې راتواړوه، یا الله موږ ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سفارش نصیب کړه، یا الله موږ ته د پیغمبر سفارش نصیب کړه، یا الله موږ ته د پیغمبر د حوض کوثر اوبه نصیب کړه، یا الله موږ ته د پیغمبر د حوض کوثر اوبه نصیب کړه، یا الله موږ ته د پیغمبر ګاونډیتوب نصیب کړه، یا الله موږ ته د پیغمبر سره ګاونډیتوب نصیب کړه، یا الله موږ ته د عرش په سوري کې ودرېده نصیب کړه، یا الله څنګه چې دلته جمع کړي یو دغه شان موږ د عرش په سوري کې ودرو، یا الله دغه شان موږ د عرش په سوري کې راجمع کړه، یا الله ته کریم ته مهربان
یا الله ته رحمانې ته رحیمې، یا الله ته باچایې، یا الله ته زورور یې او موږ کمزوري یو، یا الله ته زورور یې او موږ کمزوري یو، ته غني او موږ غریبانان یو، یا الله موږ غریبانان او کمزوري تا نه سوال کوو، یا الله موږ په خپل رحم د اور نه آزاد کړه، یا الله موږ یا الله موږ د اور نه آزاد کړه، یا الله دا میاشت داسې ختمه کړه چې تا موږ د اور نه آزاد کړي، یا الله دا میاشت داسې ختمه کړه چې تا موږ د اور نه آزاد کړي وو، یا الله دا میاشت داسې ختمه کړه چې ته زموږ نه راضي شوی، یا الله زموږ نه راضي شه، یا الله زموږ نه راضي شه. معلومه ده موږ ته چې زموږ ګناهونه ډېر دي، یا الله خو ستا مهرباني پراخه ده، یا الله زموږ نه راضي شه، یا الله که ته مو وشړې د چا خواله به ورځو، یا الله که ته مو وشړې د چا در نه به ورځو، یا الله موږ د خپل در نه مه شړه، زموږ دا لاسونه یا الله خالي مه راواپس کوه، یا الله زموږ دا حاجتونه موږ له راکړه، یا الله زموږ دا حاجتونه موږ له راکړه، یا الله په موږ باندې رحم وکړه په دنیا او په آخرت کې، یا الله زموږ مور او پلار وبخښه، یا الله زموږ مور او پلار وبخښه، یا الله زموږ مور او پلار وبخښه. یا الله د هغوی د قبرونو نه جنت باغچې جوړې کړه، یا الله زموږ د مور او پلار حساب کتاب اسان کړه، یا الله د هغوی مخونه سپین کړه، یا الله د هغوی مخونه سپین کړه، یا الله مخونه یې سپین کړه، یا الله قبرونه ورته پراخه کړه، یا الله ته ترې راضي شه، او یا الله موږ چې د هغوی په حق کې کم کمی کړی دی موږ ته یې معاف کړه، یا الله موږ ته یې معاف کړه، یا الله موږ ته یې معاف کړه، او یا الله د چا چې مور او پلار ژوندي دي د هغوی په ژوند کې برکت واچوه، یا الله د هغوی په ژوند کې برکت واچوه، یا الله روغ صحت وله ورکړه، یا الله زموږ د بیبیانو حفاظت وکړه، یا الله زموږ د لوڼو حفاظت وکړه، یا الله زموږ د خویندو میندو حفاظت وکړه، یا الله زموږ د ځوانانو حفاظت وکړه، یا الله زموږ ځوانان وساته د نشو او تماشو نه، یا الله زموږ د علماو حفاظت وکړه، یا الله د مسلمانانو د ملکونو حفاظت وکړه، یا الله د مسلمانانو د ملکونو حفاظت وکړه، یا الله د مسلمانانو د ملکونو حفاظت وکړه، یا الله د سعودي عرب حفاظت وکړه، یا الله د حرمینو د دې ملک حفاظت وکړه، یا الله د دوی د امن او امان برقرار ساته، یا الله زموږ په پاکستان باندې خپل خاص رحم وکړه، یا الله په پاکستان باندې خپل خاص رحم وکړه، یا الله هلته امن او امان راوله، یا الله د هغه ځای اقتصادي حالات برابر کړه، یا الله د هغه ځای اقتصادي حالات برابر کړه، یا الله په افغانستان باندې خپل خاص رحم وکړه، یا الله په افغانستان باندې خپل خاص رحم وکړه، یا الله افغانستان کې امن او امان راوله، یا الله افغانستان کې امن او امان راوله، یا الله د هغه ځای حالات برابر کړه، او یا الله د پاکستان او د افغانستان چې کوم یو بل سره اختلافات دي یا الله ته په خپل رحم ختم کا، یا الله دا په خپل رحم ختم کا، یا الله د هغوی زړونه یو بل ته پاک کا، یا الله د هغوی زړونه یو بل ته پاک کا، یا الله د ټولو مسلمانانو ملکونو حفاظت وکړه، یا الله څوک چې هم د مسلمانانو د ملکونو امن خرابول غواړي، یا الله څوک چې هم د مسلمانانو د ملکونو امن خرابول غواړي، یا الله تباه و بربادي کا، یا الله تباه و بربادي کا، یا الله د خلکو د پاره د عبرت نښه وګرځوه، یا الله د خلکو د پاره د عبرت نښه وګرځوه،
یا الله په موږ باندې خپل خاص رحم وکړه. یا الله موږ په خپل دین کې استعمال کړه. یا الله موږ په خپل دین کې استعمال کړه. یا الله زمونږ قرضې ختمې کړه. یا الله زمونږ قرضې ختمې کړه. یا الله زمونږ قرضې ختمې کړه. یا الله زمونږ مرضونه ختم کړه. یا الله زمونږ مرضونه ختم کړه. یا الله موږ ته چې څومره مسلې دي هغه ټولې موږ ته حل کړه. یا الله یا الله په موږ باندې خپل خاص رحم وکړه. یا الله زمونږ ساتنه وکړه. یا الله زمونږ حفاظت وکړه د ښۍ طرف نه، د ګس طرف نه، د شا نه، د مخې نه، د بره نه، د کته نه. یا الله د هر ځای نه زمونږ حفاظت وکړه. یا الله زمونږ بچي نیک عمل رالوی کړه. یا الله زمونږ بچي نیک عمل رالوی کړه. یا الله زمونږ بچي نیک عمل رالوی کړه. یا الله د هغوی نه د اوچتو اخلاقو خاوندان جوړ کړه. یا الله د هغوی نه د اوچتو اخلاقو خاوندان جوړ کړه. یا الله څوک چې د دې امت ځوانان خرابول غواړي، یا الله هدایت ورته وکړه. او که هدایت یې نصیب کړي نه، یا الله د عبرت نښه یې وګرځوه. یا الله زمونږ زنانو ته هدایت وکړه. یا الله زمونږ زنانو ته هدایت وکړه. یا الله هغوی له توفیق ورکړه چې د پردې او د حیا خیال وساتي. یا الله زمونږ د معاشرین د نشې تماشې ختمې کا. یا الله زمونږ د معاشرین غلا او دوکې دړاکې ختمې کا. یا الله زمونږ د معاشرین ظلم او زیاتې ختم کا. یا الله زمونږ د معاشرین ظلم او زیاتې ختم کا. یا الله په موږ باندې د رحمتونو باران راووروه. یا الله د رحمتونو باران راووروه. یا الله تا ته مو لاسونه نیولي دي. یا الله ماښام ته نږدې وخت د روجې په خوله یو. یا الله تا ته فریاد کوو. یا الله په موږ باندې رحمتونه راووروه. یا الله په موږ باندې رحمتونه راووروه. یا الله زمونږ دا راجمع کېده زمونږ نه قبول کا. یا الله زمونږ دا فریاد او دعاګانې قبولې کا. یا الله زمونږ دا فریاد او دعاګانې قبولې کا. یا الله چا چې هم موږ ته د دعا ویلي دي، یا الله په هغوی باندې خپل خاص رحم وکړه. یا الله په هغوی باندې خپل خاص رحم وکړه. څوک چې پکې بیماران دي، یا الله روغ صحت وله ورکړه. د چا چې څه حاجت دی که د دنیا او د آخرت، یا الله هغه حاجت ورته پوره کړه. یا الله زمونږ دا دعاګانې قبولې کړه. یا الله زمونږ دا دعاګانې قبولې کړه. یا الله دا روجه په موږ باندې بیا بیا راوله. یا الله دا روجه په موږ باندې بیا بیا راوله. یا الله دا روجه په موږ باندې بیا بیا راوله. یا الله دا روجه په موږ باندې بیا بیا راوله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا وقائدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.